ویل انسان که پلی چرخي مالې دا څه وایي؟ وایي ګوره د هر وګړي ژوند او شخصي حریم ته دې چې نیت بد شو ته ورته پلی چرخي شوې، تر هغه بد زندان شوې. دا یې رانه لاړ، خو زه په دې فکر کې شوم وایي د هغو پر ځان چې یو وګړي ته نه، دوو ته نه، دریو ته نه، لسو شلو زرو ته نه، بلکې میلیونه وګړو ته یې ځان په پلچرخي زندان بدل کړی ده. هغه وګړي چې نور وګړي تر ځان کم اصله او بد اصله ګڼي او د هغو دي ژوند ته پټې چړې په جبو کې او په نیتو کې ګرځوي. په رښتیا چې دوی د زندانونو په یو کمپلکس واوښتل او څومره درد به ګالي، څومره درد ده، څومره لوی او سنګین وزن ده او دا حالت ځکه راغلی چې د کرک او نفرت سرطان زموږ زړه نیولی، زموږ شعور یې نیولی، زموږ ټول حریم یې نیولی ده او د دې سرطان د ختمولو یوازینۍ لار فقط مینه ده. ځکه نو مینه زړور کار ده. د یو آزاد وګړي په توګه اوسېدل او د آزادو وګړو په یو ګلستان کې اوسېدل یو آزاد زړه غواړي. که دې فرهنګ ته مخه کړو نو بیا به یو افغانستان ونه لرو، بلکې 40 میلیونه آزاد افغانستانونه به ولرو. او دا هغه برخلیک دی چې ستا په تقدیر، زما په تقدیر، د یو په تقدیر باندې کښل شوی ده. ځکه د خدای تعالی پرته له ازادۍ بل هیڅ نه راباندې لورېږي، ځکه هغه له روح سره مینه کوي. بختور مو شه دا تقدیر.